بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. رفیع الله میری ما تاسو سره د پوهنتون لخوا تاسو ته د ډیټابیس منیجمنت سیستم اتم درس څخه راغلاست وایم. په تیر درس کې چې د دوستانو د ډیټابیس ډیزاین پروسس په اړه باندې تاسو ته مې موضوع درس ورکړو چې ټاپ ډاون اپروچ او باټم اپ اپروچ همدارنګه چې سنټرلایز او ډي سنټرلایز ډیټابیسونو په اړه باندې مې تاسو ته معلومات درکړو. زمونږ د نننۍ درس موضوع چې د دوستانو د سیستم ډیولپمنٹ لایف سایکل په اړه باندې چې د نننۍ درس موضوع د دوستانو چې په دغه سیستم ډیولپمنٹ لایف سایکل چې د یو اپلیکیشن د یو انفارمیشن د سیستم لپاره چې کله تاسو یو اپلیکیشن جوړوئ هغه پروسس هغه سټیجونه دي چې کوم سټیجونه تاسو استفاده کولی شئ. نو تاسو ته زه یو په یو باندې چې په دغه نننۍ درس کې چې وایم دغه سیستم ډیولپمنٹ لایف سایکل چې دا د سافټویر ډیولپمنٹ لایف سایکل په شکل باندې د دوستانو خو دغه سیستم ډیولپمنٹ لایف سایکل چې د موږ په ډیټابیس کې چې د استفاده کوو په دې کې چې د څو سټیجونه لرو چې یو پلانینګ دی، بل چې د سیستم انالیسس اینڈ ریکوایرمنٹ دی، سیستم ډیزاین دی، ډیولپمنٹ دی، انټیګریشن او ټیسټینګ دی، امپلیمنټیشن دی او اپریشن او مینټیننس دی. چې راځم اول پلانینګ ته. کله چې تاسو یو ډیټابیس یو انفارمیشن سیستم جوړوئ نو اولنې پړاو چې د دوستانو چې تاسو د خپل کسټمر سره کینئ نو د پلانینګ سټیج دی. دغه پلانینګ چې د دوستانو د ته فیزیبিলিټي سټیج هم ورته ویل کیږي، یعنی د سنجولو سټیج چې دی د ته وایي. په دې سټیج کې چې د سافټویر ډیولپر چې دی یا اپلیکیشن ډیولپر چې دی د راتلونکي سافټویر لپاره چې دی هغې لپاره پلان جوړوي. همدارنګه چې دی په دغه پلانینګ سټیج کې چې دی سافټویر ډیولپر چې دی د شته سیستم چې کوم مشکلات چې دی هغه په ګوته کوي. نو دا فرق نه کوي چې دغه شته سیستم چې دی دا مینول وي یا ډیجیټل وي. یعنی یو مینول سیستم یې طبعا که چېرته مینول سیستم نو د هغه دفتر د هغه ارګنایزیشن یا د هغه نهاد چې دی د هغه ټول مشکلات چې دی په پلانینګ کې چې دی یو په یو باندې چې دی هغه پوینټ کیږي. او بله خبره دا د دوستانو چې په موجوده سیستم کې چې دی د هغه سکوپ هدف چې دی دا هم پکې مشخص کیږي. او بله خبره دا د دوستانو چې د راتلونکي اپلیکیشن چې دی یا انفارمیشن سیستم چې دی د دې اوبجیکټیو چې دی دا هم په دې پلانینګ سټیج کې دی دې کې مشخص کیږي. او بله خبره دا د دوستانو چې په دغه پلانینګ سټیج کې چې د دوستانو د کاست اسټیمیشن یعنی مصرف راتلونکي چې کوم اپلیکیشن جوړیږي دغه مصرف چې دی دا هم ورته په ګوته کیږي. او بل چې دی کوم منابعو څخه کوم ریسورسو څخه چې استفاده کیږي دا هم پکې منشن کیږي یا دا هم پکې پلان کې نیول کیږي. او بله خبره دا ده چې په دغه انفارمیشن سیستم چې کله دا بلډ کیږي په شته رسکونو یا خطرات چې د اپلیکیشن ډیولپمنٹ په جریان کې چې منځته راځي هغه هم په ګوته کیږي. او بله خبره دا د بینیفټ یا فواید چې دي یا فایدې چې دي د دې اپلیکیشن چې کله جوړ شي دا هم په ګوته کیږي. او ټایم اسټیمیشن یا د دې ټایم چې په څومره وخت کې دغه انفارمیشن سیستم چې دی دا جوړیږي دا ټول په پلانینګ سټیج کې چې دی په دې کې راځي. پلانینګ سټیج نه پس چې دی راځو دویم سټیج ته یا دویم پړاو ته چې دی هغه عبارت له سیستم انالیسس او ریکوایرمنټ څخه عبارت دی. دغه سیستم انالیسس چې دی دوستانو د سیستم تحلیل او اړتیاوې چې دی دا مشخص کول دي. په دغه سټیج کې چې دی په دغه پوینټ کې چې دی دوستانو پخوانی سیستم چې دی په تفصیل سره چې دی هغه مطالعه کیږي چې کوم ځای کې مشکل وي نو هغه مشکل ته چې دی حل لاره پیدا کول دي پکې. او همدارنګه چې دی د سیستم تخنیکی ضرورت په پام کې نیول کیږي. او بل چې دی د سیستم تحلیل یا انالیسس چې دی هم په دې سټیج کې چې دی سرته رسیږي. او همدارنګه چې دی د نوي سیستم لپاره چې دی هغه هم انالیسس کیږي یا تحلیل کیږي چې آیا دغه نوي سیستم چې جوړیږي دوستانو دا د استفاده کوونکي یا د یوزر لپاره چې دی د هغه چې کوم ضرورت چې دی یا ریکوایرمنټ چې دی دا پوره کوي یا نه پوره کوي. او همدارنګه چې دی دوستانو د سیستم ریکوایرمنټ یا ضرورتونه چې دی هم په نظر کې نیول کیږي. مثلا که چېرته په دې اپلیکیشن کې چې دی یا یو اپلیکیشن تاسو جوړوئ په هغه کې چې دی کوم هارډویر نه چې استفاده کیږي مثلا نیټورک دی، کمپیوټر دی یا سرور دی دا ټول شیان چې دي دا هم په نظر کې نیول کیږي. او په آخر کې چې دی دوستانو په دغه سیستم انالیسس او ریکوایرمنټ سټیج کې چې دی یو تفصیلي اسناد چې دی هغه جوړیږي او کسټمر یا هغه څوک چې استفاده کوي هغې ته ورکول کیږي. د یو انفارمیشن سیستم یا د یو ډیټابیس په ډیولپمنټ کې چې دی دریم پړاو چې دی دوستانو هغه سیستم ډیزاین دی. څنګه چې تاسو ته مې په دویم پړاو کې چې دی په دویم سټیج کې چې ویل دوستانو د سیستم د ضرورت وړ شیان چې دی هغه پکې مشخص کیږي. په پخوانی سیستم کې چې دی په کوم ځای کې په کوم پارټ کې چې دی کوم مشکل وي دوستانو نو د هغې لپاره چې دی کار کیږي چې هغه باید چې دی تغییرات پکې راشي هغه باید چې شي امپروف شي. څنګه چې تاسو ته مې په دویم پړاو کې ویل دوستانو چې د
انفارمیشن سیستم ریکوایرمنټ چې دی هغه مشخص کیږي لیکن دغه دریم پړاو کې چې دی دوستان یا سیستم ډیزاین کې چې دی هغه ریکوایرمنټ چې دی په دې پړاو کې چې دی په دې کې سټیسفای کیږي یعنی ځان ښه مطمئن کوو په تفصیل سره چې دغه ریکوایرمنټ چې دی موږ ته په دې انفارمیشن سیستم په ډیولپمنټ کې چې دی ضرورت نه دی څه مشکلات دي دغه ټول شیان چې دی په دې کې سټیسفای کیږي همدارنګه چې د دوستانو په دغه سیستم ډیزاین کې چې د ډیټا فارم ډیټا الیمنٹ چې دا هم پکې مشخص کیږي ریپورت او د نوې سیستم لپاره چې کوم آوټپوټس دي یا کوم نتیجه چې موږ ته راکړي هغه هم پکې مشخص کیږي څنګه چې تاسو ته ما په اول کې ویل دوستانو چې دغه سیستم ډیولپمنٹ لایف سایکل چې دا د سافټویر ډیولپمنٹ لایف سایکل غوندې دی کله چې تاسو یو انفارمیشن سیستم جوړوئ یو ډیټابیس جوړوئ یو اپلیکیشن جوړوئ یو ویب سایټ جوړوئ نو تاسو ضرور دغه سټیجونه چې دي باید تاسو دې نه استفاده یا دا طی کړئ نو د یو اپلیکیشن د ډیولپمنٹ لپاره چې دی د یو انفارمیشن سیستم د ډیولپمنٹ لپاره چې دی څلورم سټیج چې دی څلورم پړاو چې دی دوستانو دا ډیولپمنٹ دی دغه سیستم ډیولپمنٹ چې دی یا دغه ډیولپمنٹ چې دی دوستانو د یو اپلیکیشن اصلي کار چې دی په دغه سټیج کې چې دی شروع کیږي په دې سټیج کې چې دی دوستانو سافټویر ډیولپران ډیټابیس ډیولپران یا ډیټابیس ډیزاینران چې دا راوستل کیږي او دغه ډیولپمنٹ پروسه چې دی دغه کوډینګ پروسه چې دی د فلو چارت د استفادې نه چې دی یا د ERD انټیټي ریلیشنشپ د چارټونو څخه چې دی هغې نه په استفادې سره چې دی دا کوډینګ چې دی دا شروع کیږي په دې پړاو کې چې دی دغه کوډینګ یا دغه ډیولپمنٹ چې دی دغه ټول په یونټس او ماډلونو باندې چې دی ویشل کیږي هر یو ماډل چې دی یا یونټ چې دی هغه ډیولپرانو ته چې دی ورکول کیږي او ډیولپران چې دی یا سافټویر انجینران چې دي یا اپلیکیشن ډیولپران چې دي هغه خپل کار چې دی په یونټس او ماډلونو باندې چې دی کار شروع کوي او بله خبره دا ده چې د ریکوایرمنټ په اساس باندې چې د پروګرامینګ ژبو څخه چې دی یا د پروګرامینګ لنګویج نه چې دی استفاده کوي چې کوم ریکوایرمنټ چې هماغه ریکوایرمنټ نه چې دی سافټویر ډیولپر چې دی د هماغه ژبې څخه استفاده کوي که چېرته په ریکوایرمنټ کې پایتون نو بیا د پایتون څخه استفاده کوي که چېرته جاوا وي نو د جاوا څخه چې دی استفاده کوي او بل خبره دا ده دوستانو چې د یو اپلیکیشن په ډیولپمنٹ سټیج کې چې دی دغه سټیج چې دی د ټولو سټیجونو نه چې دی لانګیسټ یا د ټولو نه اوږده سټیج چې دی دغه ډیولپمنٹ سټیج دی د څلورم پړاو نه پس چې دی راځو دوستانو پنځم پړاو ته چې هغه عبارت د انټیګریشن او ټسټینګ پړاو څخه عبارت دی په دغه پړاو کې چې دی دوستانو څنګه تاسو ته ما ویل چې په څلورم پړاو کې چې دی دغه انفارمیشن سیستم چې کله کوډ شروع کیږي نو دغه کوډ چې دی په پروګرامرانو باندې چې دی په یونټس او ماډلونو باندې چې دی ویشل کیږي کله چې هغې دغه یونټس او ماډلونو خپل خلاص کړه بیا دغه یونټس او ماډلونه چې دي دا راغستل کیږي سره کمباین کیږي کله چې کمباین شو نو دغه کمباین چې دی په پنځم سټیج کې چې دی یا پنځم پړاو کې چې دی دلته سرته رسیږي د کمباین نه پس چې دی یا د یو ځای کېدل نه پس چې دی دوستانو بیا دغه څه چې دی چک کیږي چې آیا دغه اپلیکیشن چې ډیولپ شوی دی د یو استفاده کوونکي ضرورت پوره کوي یا نه پوره کوي په هغه کې ایررز یا مشکلات پیدا کوي که چېرته کوم مشکل ورته پیدا شو دوستانو یا کوم مشکل درلود نو دغه سټیج چې دی بیا هغه مشکل حل کیږي او بار بار چې دی هغه دا تکرار کیږي او بله خبره دا ده دوستانو چې په دغه پړاو کې چې دی د سیستم یا د همدغه انفارمیشن سیستم انټیګریشن هم چې دی دا هم سرته رسیږي که چېرته دا انفارمیشن سیستم یا دغه اپلیکیشن چې دی دا نیټورک بیس وي نو په نیټورک کې چې دی په هغه کې انټیګریټ کیږي او په هغه کې چې دی نصبیږي کله چې په نیټورک کې چې دی دا انټیګریټ یا نصب شو دوستانو نو بیا راځو ځان ښه مطمئن کوو چې د یوزر لپاره چې دی کوم رولز دې باندې اپلای شوي دی هغه کار ورکوي یا نه ورکوي که چېرته کوم مشکل یې درلوده څنګه تاسو ته ما مخکې مې ویلو نو دغه پروسه چې دی دا به بیا تکرارو تر څو هغه خپل هدف ته چې دی یا خپل همغه پلان ته چې دی هلته ورسو کله چې د انټیګریشن او ټسټینګ پروسه چې دی هغه ختم شو نو بیا راځو د شپږم سټیج ته چې دی هغه د امپلیمنټیشن پړاو یا سټیج دی په دغه پړاو کې چې دی دوستانو د سیستم اپډیټ ورژن یا اخرنی ورژن چې دی هغه یوزر لپاره چې دی هغه انسټالو یا هغې ته ورکو کله چې دغه اپلیکیشن اپډیټ ورژن هم ورته ورکو دوستانو د اولډ سیستم نه چې دی یا د پخوانی سیستم نه چې دی دوستانو ډیټا چې دی یا معلومات چې دی هغه موف کوو یا هغه را انتقالو نوې سیستم ته او دغه نوې سیستم چې دی کله چې موږ یوزر ته ورکو یا همغه استفاده کوونکو ته ورکو نو دغه انوایرمنټ چې دی یا دغه نوې سیستم کوم تغیرات چې پکې راغلی دوستانو یا کوم چینجز چې موږ راوستلی هغه چینجز چې دی هغه تغیرات چې دی یوزر باید چې دی هغه حس کړي یا هغې نه چې دی هغه ډفرنس یا کوم تغیرات چې دی هغه باید چې دی محسوس کړي
همدارنګه چې په دغه پړاو کې چې کله موږ دا نوی ورژن چې انسټال کو بیا سټاف ته چې یا استفاده کوونکي ته چې هغه ته یو ټریننګ کلاس هم چې یا هغه ته یو ټریننګ ورکو چې ترڅو دغه اپلیکیشن نه چې په کوم بڼه باندې چې باید استفاده وکړي. د شپږم پړاو نه پس چې راځو دوستانو اووم پړاو ته چې هغه عبارت له اپریشن او مینټیننس پړاو څخه عبارت دی. کله چې موږ اپلیکیشن چې دی انفارمیشن سیستم چې دی هغه یوزر لپاره یا استفاده کوونکي لپاره چې دلته انسټال هم کو بیا اووم پړاو چې د کچرته دی غواړي یا مغه انجوس یا مغه اورګنایزیشن کچرته دی غواړي د سیستم د حواله لپاره د پرفارمنس لپاره یا د سیستم د اپډیټ لپاره چې د کوم تغیرات هغه پکې راولي نو بیا راځو دغه اووم پړاو چې د دینه استفاده کو. خو دغه پړاو چې د ډیر کم استفاده کیږي او کچرته کوم چینجز غواړي بیا راتلی شو دغه اووم پړاو چې د دینه استفاده کولی شو. دینه پس چې د راځو دوستانو د یو ډیټابیس د ډیزاین لپاره چې د یا د یو انفارمیشن د ډیزاین لپاره چې د هغه عبارت له سټیج ډیټابیس ډیزاین پروسس څخه چې د عبارت دی. دغه سټیج ډیټابیس ډیزاین چې دا ټاپ ډاون اپروچ دی دوستانو چې د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد یا د یو انجو د جنرال ریکوایرمنټ د انالایزیشن څخه چې د شروع کیږي. نو دغه څه چې دی دوستانو دغه سټیج ډیزاین چې دا هم تقریبا 8 پړاو چې دی یا 8 سټیجونه لري دوستانو چې یو په یو باندې چې تاسو ته دلته تشریح کوم. په دغه سټیج ډیټابیس ډیزاین کې چې د اولنې سټپ چې دی اولنې قدم چې اپلیکیشن ډیولپر چې دی هغه راخلي هغه عبارت له انالایز یوزر انوایرنمنت څخه عبارت دی. دغه سټپ چې دی دغه پوینټ چې دی دوستانو د انالایزیشن څخه چې دی کې شروع کیږي. په دې پړاو کې چې د دوستانو موجوده سیستم چې دی هغه چې دی باید ښه مطالعه شي او د موجوده سیستم چې کوم آوټپوټ یا ریزلټ چې دی هغه باید پکې مشخص شي. او بل خبره دا ده دوستانو چې د یوزر یا د استفاده کوونکي څخه چې دی باید وپوښتل شي چې دغه ډیټابیس چې دی دغه اپلیکیشن چې دی تاسو د څه لپاره چې دی تاسو دا ډیزاین کوئ. یعنی د ستاسو اوسنۍ ضرورت چې دی او په آینده کې ستاسو څه ضرورت دی دوستانو دغه ټول باید چې دا باید پکې مشخص شي. همدارنګه چې د یوزرانو څخه چې دی یا د استفاده کوونکي څخه چې دی هغې نه باید وپوښتل شي چې څومره ډیټا چې دی یا څومره معلومات چې دی هغه باید دغه ډیټابیس چې دی دا باید هنډل کړي. او دې سره سره دوستانو دا هم باید وپوښتل شي چې څومره ډیټا چې دی یا څومره انفارمیشن چې دی دا سټور لپاره چې دی باید څومره دا سټور کړي دا هم باید پکې دغه معلومات باید پکې درج شي. او دې سره سره چې دی د یوزرانو شمیر چې دی دا هم پکې مشخص شي. مثال دغه ډیټابیس چې دی څومره باید یوزرانو لري او دې سره سره چې دی په یو وخت کې چې دی مثلا که چېرته دا آنلاین اپلیکیشن یا که چېرته آفلاین اپلیکیشن یې دوستانو نو باید وپوښتل شي چې په یو وخت کې چې دی دغه ډیټابیس نه چې دی څومره کسان چې دی دا استفاده کولی شي. کله چې اولنی پړاو چې دی اولنی سټپ چې دی هغه سر ته ورسېده دوستانو راځو بیا د دوهم پړاو ته چې دی یا دوهم سټپ هغه عبارت له ډیولپ کنسپچوال ماډل څخه عبارت دی. دغه کنسپچوال ماډل چې دی دوستانو کله چې انالایزیشن سر ته ورسېده نو دغه انالایزیشن چې دی هغه رااخلو کنسپچوال ماډل ته چې دی یا لاجیکل ماډل ته چې دی هغې ته اړوو. په دغه کنسپچوال ماډل کې چې دی دوستانو دا به انشاءالله په آینده درسونو کې وایو چې په دې کې انټیټیانې مثلا اټریبیوټ ریلیشنشپ او داسې نور شیان چې دي پکې شامل دي. کله چې دویم پړاو سر ته ورسېد دوستانو بیا راځو دریم پړاو ته چې هغه عبارت له چوز آف چې شی دی ډي بي ایم ایس یا ډیټابیس منیجمنټ سیستم څخه عبارت دی. چې دی په دغه پړاو کې چې دی دوستانو د انفارمیشن سیستم یا د ډیټابیس لپاره چې دی دوستانو اپلیکیشن یا ډي بي ایم ایس سافټویر چې دی د ریکوایرمنټ په اساس باندې یا د ضرورت په اساس باندې چې دی هغه انتخابیږي. همدارنګه چې دی دوستانو د ډیټابیس قیمت چې دی او د اپریشن قیمت چې دی دوستانو د مینټیننس قیمت چې دی کله چې کوم مینټیننس ته ضرورت دی دوستانو د انسټالیشن قیمت دی مثلا د ټریننګ قیمت دی دوستانو کله اکثرا بعضې نهادونه چې دي یا بعضې سافټویر ډیولپران چې دي د یو ارګنایزیشن لپاره چې سافټویر جوړوي نو په آخر کې چې دی د ټریننګ لپاره چې دی هغه کاسټ یا قیمت چې دی هغه هم پکې انوالو کوي یا پکې شاملوي. او بل چې دی دوستانو د نوي سیستم لپاره کله چې دا جوړیږي نو د میګریشن یا د ډیټا موومنټ یا د ډیټا د انتقال لپاره چې د زوړ سیستم نه نوي سیستم چې دی نوي سیستم ته چې دی دا ټول پکې چې دی په دغه دریم پړاو کې چې دی په دغه دریم سټپ کې چې دی دا ټول پکې شامل دی. همدارنګه چې دی دوستانو که چېرته دغه اپلیکیشن یا دغه ډیټابیس لپاره چې دی هارډویر ضرورت وي نو دوستانو نو په دغه دریم سټپ کې چې دی په دغه کې موږ هلته مشخص کوو. که چېرته کمپیوټر ورته ضرورت وي نو کمپیوټر ورته اخلو. که چېرته یو سرور لپاره ضرورت وي نو دغه سرور دا
هارډویر شیان چې دا ټول پکې چې مشخص کیږي. د دریم پړاو نه پس چې راځو دوستانو څلورم پړاو ته چې هغه عبارت له مپ کنسپچوال ماډل ټو لاجیکل ماډل څخه عبارت دی. په دغه څلورم سټیج کې چې دوستانو دغه کنسپچوال ماډل چې دا لاجیکل ماډل ته چې دیتا اړو. په لاجیکل ماډل کې چې دوستانو د ډیټا منظم کول یا ډیټا سټرکچر کول چې دا پکې شامل دي. د مثال په ډول باندې چې دوستانو کچرته دغه اپلیکیشن یا دغه انفارمیشن سیستم مونږ کنسپچوال بیس باندې چې هغه جوړ کړی، یعنی ای آر ډي مرته جوړ کړی، ریلیشنشپونه مرته جوړ کړی، همدارنګه چې د ټیبلونو مرته جوړ کړي. نو دغه ټیبلونه چې د کنسپچوال چې د کاغذ په مخ باندې چې هلته ساس شوي هغه چې اپلیکیشن یا ډي بي ایم اس اپلیکیشن چې هغې ته کنورټ کوو. مثال ډیټا چې هغه ټیبلونو ته ځای پر ځای کوو، که چېرته ریلیشنشپونه وي، پرایمري کیانې، دغه ټول چې هغه اپلیکیشن ته چې ډي بي ایم اس سافټویر ته چې هغې ته چې کنورټ کوو. د څلورم پړاو نه پس چې راځو پنځم پړاو ته چې هغه عبارت له ډیولپ فزیکل ډیزاین څخه چې عبارت دی. دغه فزیکل ماډل چې دوستانو د لاجیکل ماډل چې کوم سپیسیفیکیشن یا خصوصیات چې په فزیکل ماډل کې چې په دې کې پروت دی. څنګه پروت دی دوستانو؟ کله چې موږ یو اپلیکیشن یا ډیټابیس چې جوړو دوستانو، نو طبعا دغه ډیټابیس چې په سیکنډري سټوریج ډیوایسونو کې چې هلته ثبت کیږي، او بیا چې په مثال په ریمونو کې چې هلته هم ثبت کیږي، او په کیشې میموري کې چې په دې کې ثبت کیږي. خو کله چې دغه ثبت شوی ډیټا چې دا موږ دوباره اکسس کوو دوستانو، یا که چېرته موږ د انډیکسونو نه پکې استفاده کوو، همدارنګه چې د پرایمري کیګانو څخه استفاده کوو، یا د فارن کی څخه چې هغې نه استفاده کوو، یا د سیکیورټي لیول چې کوم د ډیټا باندې چې هلته اپلای شوی د دې نه استفاده کوو. نو دغه ټول شیان چې دوستانو په فزیکل ماډل کې چې په فزیکل ډیزاین کې چې په دې کې راځي، یا دغه ټول شیان چې دې کې دا تعریفېږي. د اوله خبره دا ده دوستانو، کله چې یو ډیټا چې د ډي بي ایم اس سافټویر له خوا نه چې یا د ډیټابیس منیجمنټ سیستم سافټویر له خوا نه چې په سیکنډري سټوریج ډیوایسونو کې چې په مختلف طریقو سره چې هلته ثبت کیږي، نو دغه فزیکل ډیزاین چې دا اړین دی تر څو موږ سره کومک وکړي او موږ سره هیلپ وکړي تر څو دغه ډي بي ایم اس سافټویرونه چې دا راته انتخاب کړي. نو د دې د انتخاب لپاره چې دوستانو موږ ته ضرورت ده چې دغه فزیکل ډیزاین ماډل نه چې دې نه استفاده وکړو. دا پنځم پړاو نه پس چې راځو دوستانو شپږم پړاو ته چې هغه عبارت له ایوالویټ فزیکل ماډل څخه عبارت دی. دغه ماډل چې دوستانو د دې فزیکل ماډل ډیزاین چې دی د دې پرفارمنس یا د دې هغه کارکردګي چې هغه بررسي کوي، هغه چې ایوالویټ کوي، هغه چې چک کوي. نو همدارنګه چې په دې سټیج کې د پروټوټایپ ماډلونه یا نمونې چې دي د فزیکل ماډل په مرسته باندې چې جوړیږي. په دغه پروټوټایپونو کې چې دوستانو د سیستم ټول خصوصیات یا کار چې پکې شامل نه وي، صرف هغه فیچرز یا هغه پوینټونه چې پکې شامل وي تر څو د یو سیستم د یو ډیټابیس د کار د ښه کولو لپاره چې د پرفارمنس لپاره چې څنګه دغه ښه پرفارمنس کې نو دغه فیچرز یا دغه پوینټونه چې په دغه پروټوټایپونو کې پروت وي. او بل اخرنۍ خبره په ایوالویشن او فزیکل ماډل کې دا د دوستانو چې دغه پروټوټایپ چې دي د سیستم ویکنس یا مشکلات چې په فزیکل ماډل کې چې هغه په ګوته کوي، او بیا د ښه والي لپاره چې د ښه کېدو لپاره چې وړاندوینه یا وړاندیز کوي. دې نه پس چې راځو دوستانو اووم پړاو ته چې هغه عبارت له پرفارمنس ټونینګ څخه یا پرفارمنس سټیج څخه چې عبارت دی. په دغه سټیج کې چې په دغه پړاو کې چې دوستانو د شپږم پړاو چې یا فزیکل ماډل چې دغه ډیټابیس سټرکچر چې هغه موډیفای کوي یا مشخص کوي تر څو دغه سیستم چې دغه اپلیکیشن چې د ښه کار اجرا کړي. دې نه پس چې دوستانو راځو اخرنۍ پړاو ته یا اتم پړاو ته چې هغه عبارت له امپلیمنټیشن څخه چې عبارت دی. په دې اتم پړاو کې چې دوستانو یا په دې اتم سټیج کې چې ډیټابیس ډیزاینر چې د ډیټا ثبت کولو لپاره چې هلته یو سټرکچر چې دا جوړي چې څنګه ټیبل، انډیکسونه، ریلیشنشپ، کانسټنټ په هارډ ډیسک کې چې هلته ثبت یا سټور شي. کله چې ډیټابیس ډیزاینر چې دوستانو د سټوریج سټرکچر لپاره چې د ثبت کولو لپاره چې یو جوړښت یا سټرکچر جوړ کو، نو بیا دغه ډیزاینر چې یا دغه اپلیکیشن ډیولپر چې دوستانو ښه ځان مطمئن کوي تر څو دغه ډیټا چې په مختلف فارمیټونو کې چې په هارډ ډیسک کې چې ثبت کیږي. نو کله چې ښه مطمئن شو چې په مختلف فارمیټونو کې چې ډیټا په سټوریج ډیوایسونو کې ثبت کیږي، نو بیا د پخواني سیستم نه چې یا د اولډ سیستم نه چې ډیټا میګریټ کیږي یا ډیټا موف کیږي نوې سیستم ته. دا دوستانو دوه ماډلونه چې کله چې تاسو یو انفارمیشن سیستم یا یو ډیټابیس چې هغه ډیولپ کوئ، نو دغه ماډلونه چې تاسو کولی شئ چې یو نه استفاده وکړئ. د دې درس نه پس چې راځو دوستانو ډیزاین ټول ته. دغه ډیزاین ټول چې دوستانو د یو اپلیکیشن د ډیولپمنټ لپاره چې یا د یو ډیټابیس د ډیزاین لپاره چې
یو سټنډرډ لاره چې دی دا موجود دی. که چېرته دغه سټنډرډ لاره چې دا موجود نه و نو بیا دغه اپلیکیشن ډیولپمنټ چې دی کله چې هر یو ډیزاینر چې یا هر اپلیکیشن ډیولپر چې هغه ځان ته یو ډیزاین ټول چې دی هغه درلودو د یو بل ډیزاین ټولونو د پوهېدل لپاره چې بیا دې ته مشکل کار و. نو که چېرته تاسو غواړئ دوستانو چې یو ښه اپلیکیشن جوړ کړئ یا یو سافټویر جوړ کړئ د دې لپاره چې دی باید تاسو یو ډیزاین ټول چې دی هغه باید زده کړئ. نو راځو دوستانو اول ډیټا فلو ډایګرام ته. دغه ډیټا فلو ډایګرام چې دی دوستانو د سافټویر د ډیزاین لپاره چې دی دوستانو استفاده کیږي. البته که چېرته تاسو غواړئ یو سټنډرډ سافټویر جوړ کړئ نو دې لپاره چې دی تاسو ته ضرور ده چې تاسو ورته DVD یا دغه ډیټا فلو ډایګرام چې دی دا ورته جوړ کړئ. دغه ډیټا فلو ډایګرام چې دی دوستانو تاسو ته د ډیټا موف کېدل یا ډیټا انتقال چې دی د یو انټیټي نه بل انټیټي ته چې دی ښایي یا د یو ابجیکټ نه چې دی بل ابجیکټ ته تاسو ته ښایي. د مثال په ډول باندې چې دی که چېرته تاسو یو سټنډرډ سافټویر جوړوئ یو د سټنډرډ د سافټویر د جوړولو لپاره چې دی تاسو ته ضرور دی دوستانو چې هغې لپاره یو ډیټا فلو ډایګرام چې دی هغه باید تاسو جوړ کړئ. په دغه ډیټا فلو ډایګرام کې چې دی دوستانو څنګه تاسو ته ویل چې د ډیټا موف کېدل تاسو ته ښایي. که تاسو ته یو مثال زه درکړم که چېرته تاسو فیسبوک ځان ته جوړوئ نو د جوړولو لپاره چې دی اول باید ځان رجسټر کړئ. کله چې تاسو لاړئ رجسټریشن فارم ته هلته تاسو ځان رجسټر کړ نو په حقیقت کې چې دی د یو ابجیکټ نه چې دی یا د یو انټیټي نه چې دی تاسو استفاده وکړو. کله چې ستاسو اکاونټ جوړ شو نو بیا تاسو د هوم بټن ته کله چې تاسو هوم ته لاړئ هلته تاسو کولی شئ چې خپل بایو ډیټا چې دی یا خپل معلومات چې دی تاسو ورکړئ. هغې نه پس چې دی بیا تاسو راځئ د فوټو سیکشن ته یا د پروفایل سیکشن چې دی خپل عکس چې دی هغه تاسو اپلوډ کوئ. په حقیقت کې دغه ډیټا موف کېدل چې دی دوستانو دغه ټول موف کېدل چې دی یا دغه یو پوینټ نه بل پوینټ ته چې تلل دي یا دغه یو ابجیکټ نه چې دی بل ابجیکټ ته یا یو انټیټي نه بل انټیټي ته چې تاسو دی په یو اپلیکیشن کې دغه ټول DVD دی دوستانو یا دغه ټول پروسس چې دی یا دغه موومنټ چې دی تاسو ته DVD چې دی تاسو ته ښایي. او بله خبره دا ده دوستانو دغه DVD چې دی یا دغه ډیټا فلو ډایګرام چې دی د موجوده سیستم یا د نوي سیستم لپاره چې تاسو جوړوئ دوستانو د هغې لپاره د انالیزیشن لپاره چې دی دا مناسب دی. یعنې تاسو ته هغه موجوده سیستم چې دی یا نوي سیستم چې دی دوستانو د DVD په واسطه باندې چې دی تاسو هغه انالایز کولی شئ یا تحلیل کولی شئ. په DVD ډایګرام کې چې دی دوستانو موږ بعضې ایلیمنټونه لرو چې هغه د شکل په واسطه باندې چې دی ښودل کېږي. دغه شکل چې دی دوستانو دا د ایکسټرنل انټیټي په DVD ډایګرام کې چې دی دا ښودل کېږي. د مثال په ډول باندې چې دی یو یوزر دی ځان ته فیسبوک چې دی جوړوي دغه یوزر شو دوستانو دغه انټیټي شو یا دغه ابجیکټ شو چې په دغه شکل باندې چې دی د مستطیل شکل باندې چې دی ښودل کېږي. بله خبره دا ده دوستانو چې دغه شکل چې دی د ډیټا فلو لپاره چې دی دا استفاده کېږي. که چېرته تاسو فیسبوک ته ځئ فیسبوک کې ځان ته اکاونټ جوړوي دغه اکاونټ نه جوړول نه پس چې دی تاسو راځئ هوم سیکشن ته دغه هوم سیکشن نه راتګ چې دی دغه اکاونټ سیکشن نه چې دی هوم سیکشن ته راتلل دوستانو دا د تیر په واسطه باندې چې دی تاسو ته ښودل کېږي. او بله خبره دا ده دوستانو دغه شکل چې دی دغه دایره شکل چې دی دا د پروسس لپاره چې دی استفاده کېږي. یعنې څه کار کوي مثال تاسو یو کتابخانې ته ځئ تاسو ته یو کتاب درکوي دغه تک ستاسو چې دی کتابخانې ته کله چې تاسو ته یو کتاب درکول کېږي دغه ریزلټ چې تاسو مثال کتاب واغوسته دغه پروسه چې دی دغه پروسس چې دی تاسو ته په دې شکل باندې چې دی ښودل کېږي. او بله خبره دا دوستانو چې د یو ډیټا د سټور کولو لپاره چې دی د ډیټا د انزټ کولو لپاره چې دی دوستانو موږ دغه ډایګرام نه چې دی استفاده کوو. اوس راځم دوستانو تاسو ته زه یو مثال درکوم. په ډیټا فلو ډایګرام کې چې دی دوستانو موږ څو لیولونه لرو څنګه چې تاسو ته ما په DVD په شروع کې ویل که چېرته ژوند تاسو ته بیا انشاءالله ډیټا فلو ډایګرام چې دی د سافټویر انجینرینګ په کلاس کې په مفصل توګه چې دی تاسو ته بیا زه تشریح کوم. او دلته چې دی دوستانو صرف تاسو ته زه اول لیول چې دی زیرو لیول چې دی دوستانو تاسو ته زه یو مثال در کوم چې لږ تاسو په ډیټا فلو ډایګرام باندې چې دی پوه شئ. که چېرته په DVD کې چې دی که چېرته په DVD کې چې دی دوستانو تاسو ته لیول زیرو یو مثال درکړم په لیول زیرو کې چې دی دوستانو د لایبرري منیجمنټ سیستم چې دی یو مثال تاسو ته زه راخلم. په لایبرري منیجمنټ سیستم کې چې دی دوستانو طبعا موږ دوه انټیټیانې چې دي دوستانو هغه لرو او یو پروسس چې دی هغه لرو. د انټیټي لپاره چې دی طبعا په یو سیستم کې چې دی یو کتاب څوک ریکویسټ کوي یا یو سټوډنټ چې دی یو کتاب ریکویسټ کوي نو طبعا د لایبرري نه یا کتابخانې والا نه چې دی کتاب چې دی هغه ریکویسټ کوي. مثال یو شاګرد راغی دوستانو یو کتاب چې دی ریکویسټ کړ هغه ریکویسټ لپاره چې دی نوم یې ورکړ او اتر چې دی چې چا دا کتاب چې دی هغه لیکلی دی هغه په لایبرري منیجمنټ سیستم کې چې دی په دې کې ورکړ.
کله چې دغه کتاب چې دی د سټوډنټ لخوا نه چې دی په دغه سیستم کې چې دی دوستانو ورکړل شو، دغه پروسه چې دی دوستانو دغه پروسه تاسو ته مې د دایرې په شکل باندې چې تاسو ته په تیر سلایډونو کې مې ښودل شوی دلته. نو دغه فلو چې دی یا دغه فلو اف ډیټا چې دی تاسو ته مې د تیر په شکل باندې چې دی وښودله. نو دغه لایبررین کار چې دی دوستانو دغه انپوټ یې ورکړه او دغه چې دی لایبررین چې دی هغه آوټپوټ اخلي. دغه ګیټ معلومات چې دی انفارمیشن چې دی د سټوډنټ نه واخیسته چې مثال کتاب نوم دا و او د دې اتر او دغه کتاب چې دی دا کس لیکل شوی نو معلومات یې واخیسته. که چېرته معلومات مثال د کتاب اویلیبل وي په لایبرري مینجمنټ سیستم کې اویلیبل و نو دغه کتاب چې دی هغه ایشو کوي، نو دغه سټوډنټ ته چې دی پته لګېږي چې والا دغه کتاب چې په دغه لایبرري مینجمنټ سیستم کې چې دی په دې کې اویلیبل و. نو بیا دغه کتاب چې دی سټوډنټ لپاره چې دی اجازه ورکول کېږي یا سټوډنټ ته چې دی ورکول کېږي. نو دغه ټول پروسه چې دی دوستانو چې ډیټا فلو تاسو ته مې وښودو دا و د ډیټا فلو ډایګرام لیول 0 مثال چې تاسو ته مې دلته وښودلو. دوستانو د نورو ویډیوګانو لپاره چې دی د ما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کاږئ. تر بیا مو په خدای پاک سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پاک.